اوم د لمانځه د کراهت څخه هغه دا دی چې کله یو انسان آیا دي غټو بولو نیولی یا آیا دي یو انسان کشنی بولو نیولی دغه قضای حاجت انسان نیولی دی بیا هم پر لمانځه باندې ودرېږي دا لمونځ مکروه دی ځکه دغه انسان په اطمینان باندې په سکون باندې په خشوع او خضوع باندې دا لمونځ نشي کولی دی په تکلیف دی آیا دی انسان باد نیولی دی آیا دی انسان قضای حاجت نیولی دی انسان آیا دی بولو نیولی دی په دغه حالت کې باید چې اوله وار دی دا بولی وکړي قضای حاجت وکړي ځان وسا کړي بیا اودس تازه کړي راسي لمونځ وکړي او که چیرې دی په دغه صورت کې په لمانځه باندې ودرېدی نو که چیرې معذور و عذر دا دی چې اوس لمونځ قضا کېږي پروا نه لري او که معذور نه وخت ډېر دی ته بیا هم پر لمانځه باندې درېږې نو ستا دغه لمونځ مکروه سو اتم چې کله یو انسان د یو چا پر مځکه باندې لمونځ کوي د هغه نه یې خوښه یو سړی دی پر دشتو پر بیابان باندې روان ته د ده پر مځکه باندې پر لمانځه باندې ودرېدلې خو د دغه سړي دا نه ده خوښه تا ته دا اجازه نه کوي چې ته پر لمانځه باندې ودرېږې پر دغه مځکه لمونځ وکوې نو دا لمونځ مکروه دی نم چې کله یو ځای اور بل وي دغه د لمبو اور مثلا هغه پخوانۍ انګېرټۍ بلې په هغه کې لمبې پورته کېږي یا دغسې پر مځکه باندې اور بل دی ته پر لمانځه ورته ودرېدلې ستا لمونځ مکروه دی ته باید چې داسې ځای لمونځ وکړې چې مخ ته دې اور نه وي او مخ ته دې دغه انګېرټۍ چې لمبې وي اور کې بلیږي دغه انګېرټۍ باید چې ستا و مخ ته نه وي پرته البته یو د زموږ او ستاسې برقي ایټران دي د برق او د بجلي ایټران دي دا کس د سړي و مخ ته لګېږي پروا نه لري او یا دغه د ګیس ایټران چې لمبې نه وي صرف هغه خښ ته یې سره سوي لکه د سړي و مخ ته پروت وي او په مسجد کې پروت وي عذر یې لمونځ ورته وسي پروا نه لري البته هغه اور چې هغه په هغه انګېرټیو کې لګېږي چې لمبې وي او یا هغه اور چې پر مځکه باندې لګېږي یا په نغري کې لګېږي یا په تناره کې لګېږي ته پر لمانځه ورته ودرېږې لمونځ دې مکروه دی دغه رقم لسم لمونځ په یو داسې ځای کې کول چې هغه د عزت او د کرامت ځای نه وي سپک ځای لکه حمام په حمام کې لمونځ کول که څه دا ټول حمام پاک دی دا سمټ یې پاک دی هلته ته پر پاکه مسله باندې درېږې لمونځ کوې خو ستا لمونځ مکروه دی ځکه دا ځای سپک ځای دی یا ډېر حیا دی یو انسان بیت الخلا داسې په یو لویه خونه کې بیت الخلا جوړه کړي نو بیت الخلا خو د خونې په یو کونج کې ده یا غسلخانه د خونې په یو کونج کې ده ته راولاړېږې په دغه خونه کې لمونځ کوې دا ځای چې دی دا د عزت ځای نه ده که چیرې دا رقم یې لکه دا زموږ او ستاسې چې جلا دیوال یي خونه یي ترتیب یې خو پروا نه لري هغو سره جلا دي نو عموما علما کرام دا مثال وایي چې په حمام کې لمونځ کول مکروه دي په دې خاطر باندې چې حمام د عزت ځای نه دی د کرامت ځای نه دی نو دغه رقم اوس هغه ځای چې هلته سړی غواوې تړي که څه هم هغه ځای غټ ځای دی ته داسې ځای لمونځ کوې چې هغه ځای پاک دی خو لیکن دا د عزت ځای نه دی پسونه سړی تړي چرګان تړي نور حیوانان تړي نو دا خو د عزت ځای نه دی په دې ځای کې ته خپله یو معززه میلمه نه کښېنوې نو هر هغه ځای چې هغه د عزت ځای نه د کرامت ځای نه د شرافت ځای نه هلته لمونځ کول دا مکروه دي